په کابل ښار کې د ولسونو لخوا د هغه ورزشکارانو ستاینه وشوه چې په نړیوالو او ملي سیالیو کې لومړي او غوره مقامونه ترلاسه کړي وو. د ورزشکارانو د ستایلو دغه مراسم د کابل ښار په هودخیلو سیمه کې جوړ شوي وو چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو پکې ګډون کړی وو. زموږ یو دوه شاګردان چې یو راشد خان هوتک چې په 40 کیلو وزن کې د کابل په سطح باندې نونهالانو کې لومړی مقام لاس راوړی ده، دغه په مناسبت باندې یو استاد عدالت خان هوتک چې هغه د پروفیشنل په مسابقو کې لومړی مقام لاس راوړی، دغه په مناسبت باندې او د دوی د لا پرمختګ او تشویق دپاره زه په صفت یو رهبر خادم چې د دوی استاد یم، نو دغه برنامه مې جوړه کړې ده چې دوی تشویق شي. په 1998 کې ما تمرین شروع کړ او په 1999 کې مسابقو ته لاره مې پیدا کړه او اول قدم کې اوله مسابقه مې په ABC سازمان کې وه، بیا ورپسې همداسې نور جامونه او مخکې د ولایتو کې مسابقې وکړې او په پروفیشنل سازمان کې مسابقې وکړې، په المپیک رسمي د افغانستان فدراسیون منتخب مسابقو کې مې مسابقې وکړې او قهرمانی ته مې ځان ورساوه. قراره که شما آگاهی دارین امسال ما برنامه های زیادی داشتیم نسبت به دیگر فدریشن هایی که در ریاست فعالیت دارن. تقریبا چندین جام تحت نام پیشکسوتان ورزش در فدراسیون ملی مدنی کشور را اندازی کردیم که از اون نتیجه های بسیار خوب گرفتیم. همچنان برنامه های بعدی ما مسابقات انتخاباتی نوجوانان، جوانان و عنقریب شما شاهد انتخاب تیم ملی کشور می باشید. د مراسم ویناول وویل چې ځوانان باید نیکو کارونو او ورزش ته وهڅوو ترڅو په راتلونکي کې نور هم رغنده فعالیتونه ترسره کړي. چې په دې عرصه کې باید د قوم تجاران، د قوم پیسه‌داران خلک د دې ځوانانو لاسنیوی وکړي. کله چې دغسې لوبې برابرېږي باید دوی دا سرمایه گذاري وکړي، ځکه دا د دې وطن سرمایه ده. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د واکمنۍ را په دې خوا د ځوانانو د ستایلو او ملاتړ بېلابېل پروګرامونه ترسره شوي چې تر ډېره یې د ځوانانو ترمنځ د مثبت ذهنیت روحیه پیاوړې کړې ده.